د څلورو وژل شویو سرتیرو مور اوس سوال کوي. یوه زابلۍ میرمن چې څلور زامن یې په یوه ورځ په جنګ کې وژل شوي دي له ګڼو ستونزو سره مخ ده، خو وایي تر ټولو لویه هیله یې سوله او جنګ پای ته رسېدل دي. دغه میرمن چې د اولادونو غم تر خپل عمر وړاندې سپین سرې کړې ده، د کلات ښار په یو کرایي کور کې اوسېږي او ژوند یې ورځ تر بلې د سختېدو په حال کې دی. بیبي حلیمه د هغو څلورو پولیسو مور ده چې 2 کاله وړاندې په شارسپا ولسوالۍ کې په خپله پوسته کې د طالبانو د نفوذي وسلوال له لوري ووژل شول او له همهغه راهیسې له کوره خوښۍ کډه کړې ده. هغې راته وویل چې د خپلو زامنو مرګ سخته وځوروله او یوه شېبه یې له یاده نه وځي. موږ وایو دغه ده، بیا ته ودرېږه، پلانی به خدای غږ کې ویلې دا نه ده، هغه تللي دي، خدای بیا راولي، ته به خدای ځوانان کړي، نو ته تلسله ورکړو چې اختر راځي د ما دلته یوه لمسی دی، ته اوس دلته سره بیا غواړي چې دا خبرې کوي، وایي د ما پلارجان چیرې دی، چیرې چا مړ کړو، چیرې م پټ کړو. دغې میرمنې ته اوس د خپلو څلورو زامنو ورپاته شویو کونډو او د هغوی د 15 یتیم ماشومانو سرپرستي ورله غاړې ده. نوموړې وایي چې اقتصادي حالت یې خراب دی او کله ناکله خو ان ورته نور د مرستې لاس اوږدوي. هغې چې د یو وژل شوي زوی یتیمان ترې چاپېره وویل که څه هم خلک ورسره مرسته کوي خو احتیاج ژوند یې سخت ځوروي، ځکه وړاندې یې د عزت ژوند درلودی او له نورو سره به یې مرسته کوله. کورنۍ پرستي ټوله ما پر سر اخیسته. دغه مسلمان ته ورسوی، هر مسلمان که چا وسیله پرې وکړه که یې نه وکړي ته ورشوي کېږي. اولادونه خو چې ژوندي وو، دی ژوندم اوس دا یې نه ویل چې جای د مور لنګوي، ته اوس دا مور زوی ښه ځوان زوی هلته ورته راځي او ښه پیکه یې اړولی، ښه خرپه یې را رواني، څونه ښه خوند به کوي. نو ما دی زمان مې له لاسه ورکړه، د نن د الملنګه یم ناست، د الله سایل شوم، بیا هم د الله تر بچي یې ګرځمه چې په خپل وطن پر خپله خاوره. بیبي حلیمه وایي 4 زامن یې د پولیسو په لیکو کې وو او د هیواد خدمت یې کړ، خو جګړې په یوه شپه کې ترې واخیستل او د دوی کورنۍ له ټولو خوښیو محرومه کړه. هغه په ژړغوني آواز وایي چې کله یې ورته د خپلو زامنو جسدونه راوړل نو هغې مخونه ځکه ونه کتل چې د پیژندلو نه وو او په مرمیو سخت ویشتل شوي وو او یوازې یې لاس د هغوی پر وینو سور سو. نور اولادونه مې شهیدان شو، نه مې دي د دوی مخان ما نه ګلي، سترګو مې پریالونه، په ارمان مې پاته ده، د یوه مینه مخ ولید چې لاس مې ټیټ کړو، لاس مې په وینو سور ولیدلې مې نه. دغه مور وایي چې سوله یې تر ټولو ستره هیله ده، ځکه نه غواړي چې نورې میندې د دې په څېر وځورېږي او غمجنې سي. هغې پر وسلوالو جنګي ډلو غږ وکړ چې له جنګه لاس واخلي او په هیواد کې د تور سرو، کونډو او یتیمو ماشومانو پر ژوند رحم وکړي او د هغوی د زړه درد احساس کړي. دې بخصوص الله دې سوله راولي، چې سوله رانیسي، موږ په افغانستان جوړوو، کفر خو ماته افغانستان نه راچوي، وخت ورته تېر سوله دې الله ترتیب چې نورې میندې دې الله نه بوغوي، الله خو دې د خیر سوله راولي. بیبي حلیمه د هغو زرګونو میندې له ډلې څخه ده چې روانې جګړې ترې اولادونه او هر ډول نیکمرغي اخیستې، خو هیچا یې تر اوسه لاسنیوی نه دی کړی او ژوند یې ورځ تر بلې سختېږي. که چیرې په هیواد کې روان جنګ همداسې دوام پیدا کړي، کیدای شي د دې د کورنۍ په څېر زرګونه نورې کورنۍ هم بې سرپرسته او له یو عالم اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ شي.